مفتی ضروری خان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی اکثر به مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه مبارک فرمایل چې ماته یو پیر ټلیفون وکړو وی ماته وی چې الکه ته خدا پیچیده مسلې چیړې خو زه درنه یو مسلې تاسو کومه وی ما ته چې جوای وی ماته وی چې دا کوم ګډ چې راغلی وکنه د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې ذبح شوی نو هغه چې د جنت نه راغلی و د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې ذبح شو په دنیا کې نو د هغې غوښه چا وخوړه وی ما به ورته وی چې مولوي صاحب د داسې زه پیچیده مسایل چیړم خو هغه مسایل چیړم چې د هغې تعلق فرایضو سره یي واجباتو سره یي سنتو سره یي نو ته په خپله سوچ وکړه چې د دې کار خو چې دی نو د دې خو نه فرایضو سره څه کار شته نه سنتو سره څه کار شته او نه واجباتو سره څه کار شته دا خو داسې یو مسله ده چې د دې اړو سره تعلق نشته وی بیا به ماته وی چې سړیه دا خلک د پښتنو کې اکثر بیانونو نه یو ځای بل ځای ته ځما نو دا خلک داسې تپوسونه وکړي نو ما وی کې کېدی شي تاله جواب درځي نو هغه به وی چې مفتی ضروری خان صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې زمونږ د پښتانو د خلک هم داسې تپوسونه کوي چې د هغې د سره وي څه فایده نه ګوره داسې تپوس پکاري چې د هغې انسان ته فایده یي ته مونځ کې په هغې کې د فرایضو تپوس وکړه د واجباتو وکړه یو کار کې په هغې کې د سنتو مخکې ورځو کې ما چا نه تپوس هم وکړو یو نکاح کې ما ورته ووایم په دې نکاح کې څونه فرایض دي پته ورته نه وه ما سنت پکې څو دي پته ورته نه وه او ما ته واجب پکې څو دي نو دا پته ورته نه وه نو نکاح یې کوله خو دا پته ورته نه وه